کشمیر کې 15 هندي پوځیان وژل شوي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. هندي چارواکي وایي د هند تر ولکې لاندې جموں او کشمیر په کتوا ولسوالۍ کې د شکمنو وسلوالو په برید کې د دوی 15 سرتیري وژل شوي دي. د لومړنیو ریپورټونو له مخې وسلوالو له نږدې غونډیو په پوځي موټرو کې پر سپرو پوځیانو برید کړی دی. چارواکو ویلي سیمې ته د مرستندویه ځواکونه ورلیږلي او د برید کوونکو د نیولو لپاره د لټون عملیات هم پیل شوي دي. کشمیر له 1989 کال راهیسې د هند د واکمنۍ پر ضد د وسلوالو پیښو شاهد دی، خو په وروستیو کلونو کې تاوتریخوالی پکې کم شوی دی. په جموں کې د دوشنبې ورځې برید په وروستۍ میاشت کې سیمه کې د تاوتریخوالی زیاتېدل په ګوته کوي. تیره میاشت په سیمه کې د هندو زیارت کوونکو پر یو بس موټر هم د شکمنو وسلوالو برید کړی و چې له امله یې 9 کسان ووژل شو او 23 نور ټپیان وو. د هند د دفاع وزیر راجنات سنګ د وروستیو وژل شوو کسانو په اړه ژوره خواشیني ښوولې ده او ویلي دي د ترهګرۍ ضد عملیات روان دي او زموږ سرتیري هوډ لري چې په سیمه کې سوله او نظم راولي. ریپورټونه وایي وسلوالو چې کره شمېر یې معلوم نه دی په یوه سیمه کې چې یو غونډۍ ته څیرمه او له بلې خوا د غره په لمن کې پرته ده برید وکړ. دوی له غره څخه راښکته شوي او یو لاره یې په نښه کړې ده. د چارواکو په خبره په دغه برید کې 15 سرتیري ټپیان شوي هم دي.